نیکی هیلې ګرانو لیدونکو د سیټي وال میډیا ته له ما عبدالحسیب سانګزي سره ښه راغلاست. نن راغلی یم چارۍ ترافیک ته او لکه څنګه چې تاسو ګورئ المصباح رستوران ده. دلته د غرمې او ماښام لپاره د مشتریانو لپاره د خلکو لپاره تازه ډوډۍ پخیږي. ترڅنګ په سهار وخت کې دلته تازه پراټې پخیږي او مشتریانو ته عرضه کیږي د کابل ښار اوسیدونکو ته. د دې ترڅنګ د سړک په غاړه دوی دا رستوران جوړ کړی ده او په پیاده رو کې تقریبا میزونه یې ایښي چې سړی د طبیعت له ښې فضا څخه خوند واخلي. زه به دوی سره خبرې وکړم چې څومره وخت کېږي شروع یې کړې. السلام علیکم. سلام هسې جوړ انشاءالله په خیر یې خوشحاله اوسئ. مبارک نوم او غواړم د تاسو د پراټو د شهرت په اړه پوه شم. زما مبارک نوم مصباح الله دی. مصباح الله او په چارۍ ترافیک کې پراټې پخوم. صحیح. سهار 6 بجې شروع کوو تر نیم لس پورې خلک مشتریان راځي. شکر. پراټې خوري، څوک تخمداره خوري، څوک آملیټداره، څوک ساده. صحیح. راز یې څه شي داسې د تاسو د بېلابېلو د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راځي مشتریان او دلته پراټې خوري. دا خوند ده، دا د تاسو ښه خدمات دي. دا خوند هم لري، خدمات هم دي او بل د دا چای او پراټه موږ لکه دې سره خواري ډېره کوو. صحیح. بل اقتصادي خوراک دی. بله خوراک د خلکو سره. څو ډوله پراټې تاسو پخوئ؟ 3 ډوله پراټې لرو. بله. تخمداره پراټه، آملیټداره او ساده پراټه. تخمداره، آملیټداره او ساده پراټه او ترڅنګ شیرچای هم وړاندې کوو. هم شته، سپین شوتې هم شته، څوک سپین شوتې وغواړي هم شته او شیرچای هم. شیرچای او څوک وغواړي هم شته. ماشاءالله. زه به له خیره تاسو ته ووایم چې ما ته پراټې چمتو کړه. کومه پراټې ما ته چمتو کړي؟ تاسو ته یو آملیټداره پخه کړي. بله. تخمداره یوه ساده. دا درې موډله تاسو ته آماده کوم. بله. زه به له خیره منتظر اوسم. فکر کوم تاسو وخت آمادګي راته ونیوله. تاسو به دغه آملیټدارې تیارې دي. ډېره مننه. زه به له خیره هلته لاړ سم او ته به موږ سره ملتیا وکړې چې دا پراټې به خوند لیدونکي پوسي او زه به دې تا سره یو ځای وخورم. انشاءالله. مهرباني. بله. بالاخره درې ډوله پراټې آماده دي او له خیره خوراک ته چمتو دي. دا پراټې ښه بوی لګېږي والا د هم د هګۍ والا هم د آملیټ والا. ډېره مننه. مهرباني. نن ته دې ما میلمه یې کله کله یې خورې ځان سره که څنګه؟ ولې نه خورو؟ موږ سبۍ 9 بجې چې اول خپل ناس مړوئ. نه د سبۍ زموږ بیا هغه راځي موټروانان راځي د میدان موټرې هغوی وکړي. صحیح. بیا د 9 بجو کې لږ بېکاري بیا خپله خورو. څنګه زه باعث وسې په دې سیمه کې د سړک په څنګ تاسو دا رستوران جوړ کړئ او ښه طبیعت، ښه فضا، ښه منظره لري او ښه خوند کېږي په د سړک په سر. دا نه دا خو داسې یو شی ده چې څونه هغه تازه خو شي هغونه خوند ډېر. صحیح. دا ډېر زیاتره خلک یې کورونو ته وړي. بله. دا چې تازه پخه شي سره شي سره ډېر خوند کوي. صحیح. زه به له خیره شروع وکړم، ته مهرباني وکړه. بله. ته د آملیټداره وخوره، خوند به یې وګورې. خوشحاله اوسه. چلند ته به هم ووایې چې د آملیټداره وګورې. ولې نه زه به خوند له خیره دوستان سره شریکم. نو که غواړي له خیره پراټې وخوري چارې برکي ته راسي، چارۍ ترافیک ته راسي او د پراټو له خوند څخه لذت ویسي. بسم الله الرحمن الرحیم. موقت یو سړی د مرچو نه پریږدي نو بیا ساده تخمداره خوړی شي. د آملیټ کې لږ مرچکۍ ده تازه، لږ نه ډېر مرچکۍ ده او سبۍ دا چای سره بیا خوږ دی، بیا دې سره دا چای صحیح. زه به په لاسو مبارکت، په لاسو مبارکت. ډېره مننه. واقعا آملیټداره خو ښه خوند درلوده. تخمداره به څنګه و خوند تا ته؟ دوکاندار خو د خپل شهر څخه صفت کوي. بېشک. چې بل سړی وخوري چې هغه یې صفت وکړي نو هماغه خوندور وي. بله. اجازه ده؟ د پراټو خوند که غواړئ امتحان کې او له پراټو خوراک څخه لذت ویسئ راسئ چارۍ ترافیک ته او په دنوش کې المصباح رستوران ده. سهار وخته راسئ. اوس تقریبا 10 کمته دي که نه؟ سهار وخته راسئ او ښه خدمات د دې رستوران له خیر تاسو ته عرضه کېږي. مهرباني شیرچای مو وخورئ. ښه زه به ساده خوند هم وګورم. دکې کوم مواد نه کار اخلئ د وړو په تنظیم کې جوړولو کې؟ د دې خپل وړه دي، مخصوص وړه دي. بیا په هغه کې موږ
شودا چې ګروپ کې چې واګیب کې چې ډېر نور راځي دي سره موږ ډېر خواري کوو نو د دې خاطر مشتریان هم خوشاله دي bale ما پراټې خوړلې خو په دې ډول نرم پراټې ما نه دي خوړلې په دې سه ګوره هر برخه جدا کیږي دا اما خاصیت د شودي او مسالجات تاسو ور اضافه کوي کنه په مسالې دي او خواندم خو خوانده ماشاءالله که خوانده اقتصادی خوراک ده اقتصادی خوراک بله اقتصادی راشي او 60 روپیا پراټه 60 روپیا چای دی 40 روپیا نفر مړی سړی غواړي واګي 150 روپیا کی د سهار چای مکمل سهار چې مکمل یو نفر د بله دقیقاً ښه لیدونکو ته څه ویل غواړې زه دوی نه هیله کوم وبخښه خبر مې دې ونیوله دوی نه هیله کوم چې راسي او دې سیمه ته له خیره چې د ترافیک راشي راډیو وکړي bale او دې څخه خوند واخلي نور یاران دوستان ته هم ویم دلته راشي دا د ملمدو زیاده مخور ده او پراټي چې په خو 400 غواړي موږ خدمت ما کې هم موږ دغه شان ما خام کې هم موږ دغه مشتریانو په خدمت ډېره مننه لیدونکو وخت که خوان لري تاسو نه هیله کوم چې کابل ښارګیا راسئ له خیره المصباح رستورانت او په سهار وخت کې د دوی له درې ډوله پراټو څخه خوند واخلئ لذت ویسئ که چېرته تاسو کور کې میاستئ راسئ له دې ځای څخه پراټې او شیرچای سپین شیدې هم لري او شیرچای هم لري نو دوی ان شاء الله تاسو ته وړاندې کوي کور ته کولی شئ ویسئ او له خپل کورنۍ سره یې وخورئ یا هم کورنۍ که راځي دلته تاسو ځای لري ورته فامیلي ځان سره راولي bale خصوصا د سهار وخت کې د سړک دا غاړه وقت بیل خوند لري ما خو وخوړه او کوای سي په دې سهار چای غوړ راځي تاسو تر غرمې پورې له خیره لوږې احساس نه کوئ نه ان شاء الله کنه خصوصا کاږي ولري نو هغه خو نور ښه اوس هم له خیره مشتریان درګر روان دي زه ګورم سالون ته به مو خېزو لیدونکو له خیره سالون به تاسو ته وړاندې کو ترڅنګ چپلی کباب هم دوی لري چپلی کباب پخې او سیجی چرګان هم لري ماشاءالله یعنی د غرمې لخوا د ماقام لخوا تاسو په هر وخت کې تاسو د مشتریانو په خدمت کې یاست مشتریانو په خدمت کې غرمه کې راځي سحری کې راځي bale راځي موږ په خدمت کې ډېر مننه لیدونکو تاسو د پراټو د پخولو ځینې تصاویر وګورئ موږ بل خیر زو سالون به هم ګورو او ترڅنګ بل چپلی کباب آشپز ویل کی bale د چپلی کباب له آشپزخانې څخه به لیدنه وکړو او بیا هم تاسو سره ان شاء الله ملتیا کوم بیا هم ښه راغلاست لکه څنګه چې تاسو ګورئ زه د مصباح الله ورور ترڅنګ په آشپزخانې کې آشپزخانه د دې رستورانت آشپزخانه ده او دلته لکه څنګه چې تاسو ګورئ شیرچای یا د شیدو چای او ترڅنګ سپینې شودې مهرباني وکړه موږ څه هم شودې دي چې دغه شودې هم دغه ګلاس کې چې دغه ګلاس په 60 روپۍ تاسو ته مخکې ما هم ویلې bale دغه ګلاس موږ په 60 روپۍ ورکوو صحیح یو نفر لپاره هم بس دي دا وطني شودې دي دا وطني شودې ماشاءالله څوک چې غواړي وطني شودې هم دغه څه ماشاءالله او سپینې شودې هم لري ښه غواړي سپینې شودې هم ورکوو bale بعضې کسان د شیرچای نه غواړي که نه نه غواړي سپینې شودې غواړي صحیح او دې تر وړاندې موږ هم داسې هم لکه څوک غواړي لکه رومیان لکه هګۍ موږ ته پخې کړه کرۍ دي کرۍ تخم صحیح دا هم موږ لرو چې څوک غواړي دا هم موږ سره شته آفرین یعنی د سهار ناری تاسو کنه سهار ناری تاسو کوي سي سهار ناشته ورته موږ وایو شیدو چای پراټې درې ډوله دوه رقم شودې دي او د او کړای تخم د هګۍ په خور ماشاءالله نیمبندي غواړي که څوک ستاره غواړي موږ ورته ماشاءالله دا آشپزخانه د دلته نور برخه مستا لکه څنګه تاسو تصاویر وکتل د چپلی کباب برخه ستا غوي سره به ملخیر وغږیږو ډیر زیاته مننه موږ ته اجازه یې سالون به وګورو او د چپلی کباب له آشپز سره به ملخیر هغه د ما ډیر خوښي چپلی کباب
داسې نوم یادوم د ما خوله د اوبو نه ډکېږي ورته دا هم ډېر خوندور دي مهرباني غوښه هم تازه ده او غوړي هم پاک دي هر څه تازه غوړي اچوي ما وکتل که تاسو دا ښه خدمات نه وای زه به د کابل ښار لرې سیمه دلته نه راتلم دا د تاسو ښه شهرت و ښه خدمات اوس یې عرضه کړي مو او زه دې ته وهڅولم تر څو د کابل له لرې سیمې څخه راسم او دلته پراټې وخورم مهرباني مشتریان هم راتلی شي خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ زه بلخیره لاړ سم پاس لوی سالون به تاسو ته تصویر وړاندې کړم بیا بلخیره د چاپړي کباب له اشپز سره وغږېږم ډېره مننه خوشحاله اوسئ ښه لیدونکو ما سره ملتیا وکړئ په دې برخه کې عمومي سالون ده او په دې سالون کې ګران میلمانه له بېلابېلو سیمو څخه راځي کوم کسان چې د سړک په څنګ نه غواړي سهارناری وکړي یا ناشته وکړي کولی شي له دې سالون څخه هم ګټه واخلي تر څنګ یې د غرمې او بیګا په وخت کې هم دلته مشتریان راځي او بېلابېلې ډوډۍ فرمایش ورکړي عمومي سالون ده تر څنګ بل د فامیلي سالون هم شتون لري چې موږ د ځینو ملحوظات له خاطر هلته نسو کولی لاړ سو دا عمومي سالون ما تاسو درښکاره کړه دلته چوکیګانې دي او په دې څنګ کې هم تخت ده چې یو خواته سړک ده سړک ښکاري او د سړک ښه فضا ښکاري ښه طبیعت هم لري دا زه به ځم له خیره د دې برخې معلومات تاسو وکتل زه به ځم له د چاپړي کباب له اشپز سره به هم خبرې وکړم چې تقریبا وایي ډېر تجربه لري په دې برخه کې او فکر کوم له هیواد څخه هغه دعوت شوی ده تر څو دلته کابل ښاریانو ته چاپړي کباب وړاندې کړي نو غواړم چې له موږ سره ملتیا وکړئ السلام علیکم استاد سره ماسه که ان شاء الله بخیر ما لیدونکو ته ویلی و چې د چاپړي کباب له اشپز سره حتما تاسو معرفي کوم مبارک نوم رحمت ولی څو کاله تجربه لري په چاپړي کباب کې او ماشاءالله چې ښکاري چې ښه چاپړي کباب پخوي بس 12 کاله کېږي نو مو خدا الله 12 کاله 15 کاله په دلته کېږي آفرین ښه چاپړي کباب هم فرق لري اجازه ده چې دا یو دانه واخلم بله که چاپړي کباب هم واقعا په رښتیا فرق لري نورو سره او لیمبو راوړوله او خوند هم خوند ان شاء الله خوند غوړي فرق لري موږ دا وینځو پاک نوې غوړي اچو بله لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ګورئ پاک صفا ډېر منظم او صحي ترتیبات ټول من نظر نیول شوي دي او دلته تازه فکر کوم غوښه هم تفاوت لري غوښه هم دغه همسایانو راغلو تازه غوښه وطني غوښه بله ته دې باندې وایي ما ته یې وویلې ښه زه به له خیره د خوند اجازه ده حتما ته به م یو خوند احساسوې مهرباني څنګه د خوند زه له تا اجازه ده مهرباني څومره مرچ هم اچولي ده کې ولا چاپړي کباب چې مرچ نه مزه نه کوي دا خو د ګرمې ډوډۍ سره نوشیجان کوي بیخي خوند کوي بس د نور هم خوند کوي ډوډۍ خوشحاله اوسئ د تندور نه ګرمه راواغسته تندور هم لرئ بله لیدونکو ګرمه ډوډۍ په دې خاطر زه راغلی یم د استاد تر څنګ ولاړ یم مخکې ما شوري وخوړې پراټې مې وخوړې درې ډوله پراټې مې وخوړې او اوس د چاپړي کباب سخت تریخ کړی یم اجازه ده بله مړۍ به موږ د همکارانو د خولې اوبه روانې دي ښه نو دا انډیوالان دې فعال شو ته چې ځان له ځان له خورې دا به څنګه شي هغوی که غواړي امتحان یې کې راشي چې د رستورانت ته غوړه پکې راوړل چې پاک غوړ بله هغوی که غواړي سر امتحان یې کې راشي چې د رستورانت ته یو ګوله خو ته هم واخله که او نه زه خو ما ته وایي ډېر شکمبوی ده دوستان وایي ها نو داسې خوند چې څوک به شکمبو نه کېږي وایم واقعیت ښه خوند لري دا اوس سال موږ د پاکستان نه راغلي دی بله مهرباني وکړه مخکې ملګري مهرباني وکړه پاکستان هم راغوښتی په دې چې د کابل ښاریانو ته ښه خوراک وړاندې کړي واقعیت صحي ترتیبات ما مخکې یادونه وکړه چې نیول شوي دي
غوړ هر ورځ تبدیلیږي، غوړ پاک غوړ پکې اچول کېږي، غوښې تازه غوښه ده او تر څنګه کرايي هر ورځ مینځل کېږي پاکه صفه او دلته نظافت ډېر نظر نیول شوی ده. که غواړئ د بیلو وطني خوړو خوند احساس کړئ راسئ المصباح رستورانت ته. صحیح چې هم سیخ کباب لري، هم چپلی کباب لرو، بله هم قابلی لرو، هم کرايي جوړو تند و تیز. نام خدا زه بله خیره نن خو نه نن موړ شوم په دې ما باور وکړه 3 پراټې مې وخوړې، 3 ډوله پراټې، چپلی کباب مې وخوړ، شیدې مې وچکلې، نو بل ورځ بل خیر راسم قابلی به وخورم. ولې شودونه لا منې شوی نه ماشاءالله خوند ډېر و. او څه ویل لري لیدونکو ته؟ زه دا خواهش لرم چې الله جل شانه زمونږ او ستاسې په وطن کې امن راولي، الهی امین، دولت جوړ شي، الهی امین، او دا ټول خلکو ته کاروبار پیدا شي، الهی امین، بیکاري ډېره زیاته ده دقیقاً، او الله جل شانه زمونږ ستاسې ایمانونه سلامت کړي، الهی امین، او د کفري ملکونو الله جل شانه مونږ تاسې خلاص کړي، الهی امین. خلاص شوي یو، خدای دې نور هم موږ خلاص کړي. مهرباني ته څه ویل لرې؟ مهرباني کامرا د اختیار کړي. او کامرا پانده پښتو اوریدونکو ته لږ په زوره وایه روغ او جوړ وایم خوشحاله اوسئ او چې زموږ وطن جوړ شي، خپل وطن کې روزګار پیدا شي، پردو مملکتونو ته نه ځو، پردو ملکونو ته نه ځو، خپل وطن کې کاروبار زندگی پیدا شي. دغه بله ډېره زیاته مننه لیدونکو. دا زموږ د نن ورځې خپرونه د المصباح رستورانت څخه واقعیت بیلابیل د ډوډۍ او خوندونه ما دلته احساس کړ او د ما د خولې اوبه اوس هم روانې دي، همکاران راته خاندي د کمرې شاته، نور دوستان هم خاندي راته. خو که چیرې تاسو راسئ د پراټو خوند احساس کړئ، که چیرې دا چپلی کباب ستاسو په لاس کې اوسي او داسې لیمو نور ترکاري خو لا پاتې ده که نه، او هغه که چیرې تاسو په قاب کې ځان سره وګورئ ویې لرئ، خو یو شیبه هم تاسو په تمه نسئ کېدی. که غواړئ بیلابیل خوندونه احساس کړئ نو راسئ المصباح رستورانت ته او د بیلابیلو ډوډیو خوندونه احساس کړئ. هغه د سي جي چرګان هم دي، ورپسې د هغې په باره کې معلومات راکړه، بیا به له خیره دوستانو سره خدای پاماني وکړو. دا به چاته نه ورکوې؟ نه دا بل تکلیف کورا او داش ده د سی جي چرګانو. زه غواړم چې پاکه غذا منظمه بله خلکو ته وړاندې کړي. دا تفت د دې لپاره ده چې چرګان پاخه شي او د ګرد و غبار نه په امان کې واوسي. ډېر زیاته مننه. ما تاسو د رستورانت صفات اورېدلی وو او نن سهار وخته کې راغلم، تقریبا 8 بجې وې چې راغلم او له خیر شیدو مې شروع وکړه تر چپلی کبابه خوند مې احساس کړ. ډېر زیاته مننه. لیدونکو دا و زموږ د نن ورځې خپرونه چې له المصباح رستورانت څخه مو تاسو ته وړاندې کړه. بیا هم یادونه کوم که چیرې غواړئ د پراټو خوند احساس کړئ، که چیرې غواړئ د چپلی کباب، د سی جي چرګانو خوند، او که چیرې غواړئ د قابلی خوند احساس کړئ، راسئ المصباح رستورانت ته په چاره‌یې طرفي کې. او زموږ ویډیو له دوستانو سره شیر کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شي.